السلام علیکم څنګه خیر جی خیر دی خیر کنه السلام علیکم خیر جی خیر دی خیر کنه چپړې کوم ځکه ډاکټر صاحب ها دلته نه کوم ځکه ها منسو کې ونه سي ها ستاپ تاوان بتانا علم السلام علیکم خیر جی خیر دی تاسو مسله وا تاسو نه سپې تاسو کوم ډاکټر صاحب ډیزاین را لمغه دومره راشته بارجی ډاکټر صاحب دومره راشته خزا صرف یو خبر سوره ډاکټر صاحب بار دومره راشته کنه خلک دي کنه دومره راشته دل را لمه او رخصه کې را لمه او په غاخونو مې درد کنه دلته بار مې ولیدل یو دوه غاخ تصویر جوړو نو ما ویره د ډاکټر صاحب زما بل ډاکټر صاحب زما کرای بم خامخ ځتیږي ته دنه تاسو د سم مسله تا کوم غاخ وګیږي ته دی خو ماته خو ته کینا ته لکینا کنه ور کوم غاخ وګیږي صبر وکړه کنه ته کینا چې یو ګورو چې کبو کړه تا ها نه کنه دې مکه نه کنه بارا کینا صوفه کی ها زه ته د سر خبرې کوم کنه استاد جی وایسه ماته ده ورګه دی خو مخته ته کوم دی ورګه ډاکټر ته کزه ما ډاکټر تاسو هله که زمام شک ته کنه چې تاسو ډاکټر چې ته د غاښ سي وباسي نو زباله پتا وباس او سبا خبره ډاکټر سم ما غاښونه بدلته بلار کې ما غاښونه مونتلې دا پسواله نه ته نه مونږ لګو کنه ها لګو غاښونه لګو سره نه چې دا دته ولګي کنه دا ما بلار مونتلې د خپل غاښ د ابي غاښونه دی چې ته د ابي چې ته د بوډي ابي غاښونه دی ظالم د خیراتونو په دې بخوري کنه داته والے کومه پیسې راکته بدلول وي دا نه لګي دا نور غاښونه لګو ها واه دا نه لګي ها ډاکټر چې دا غاښونه په دا غاښونه په چپا کمنه خرڅه کوي دا نه خرڅي ها ډاکټر صاحب یو خبرو کما زه علاج کوم منه زه راځم دې ما ته دنه زه خو منه لږ زه د نظر ته زه خو چې زما د غاښ وباسم کنه خپانه شي کنه د نظر ته لګو خي خبره پوه شي خپانه شي ښا تل تکینه ها تاسو پر کوم ځای درد دی تاسو پر کوم ځای درد دی زما هم غاښ خوږي ها خونه مسله ته خو جاړې نه بس لا ډېر درد نه کوي گزاره کوي خو لکه جاړو نه ها ته څنګه خیر دی ها شکر السلام علیکم وعلیکم کاکا ته دلته یو اور دا مریض برادر نه کما دا مخکې کم یو دا اوس چورچه کابو ردن نه ورکه تاسو سم ډبل بیٹ ته وې او کنه سم مزه کې خل دی سم مزیدار دی ولکه دا څه کې ها ته بچا مال پکې زه پرې مړلون ته خوښه ته ها ته ظالم ده خو ته پکې ناراض نه پدې پوز سم مزه کې مکو کنه دا مکو کنه ته نه صبر وکړه ځان خپلې وچکا ولکه اروج نه پاتې خلک پدې لاسونو پاتې خل دی پوزه په پاکه کزان لا دا خو څه لیوانه راغلی د کلینیک ته مړه کینه د صبر وکړه هي کینه دې سوپګه کینه نه زه دغه خورم چې دا ترکی سره بسره بزو بازم ولکه دا ته تاسو پټ کته کولا خلکا ها دا سینې دغه ته پټ نه کراکا نه دا کم درجو بوی ته خيږي درجو بوی وکړه راخ نه درجو بوی خيږي څه کبو کنه خو خیرات نه وایي تاسو بوین کا وای څه کبو لکو نه کینه څنګه کنه ها ورګه هغه دې زګورم چې دا کم غاښ ته وباسي هغه خلک چې ماشومان ته چپ شګنی غاښونه نه وباسم کنه او کنه د څه ګناه کړدا ورګه غاښونه خراب دي تا دور خیراتونه والو خرابونه واجب غاښونه خراب دي ډاکټر صاحب د سم سیستم دی دا خو د خپل دغه لګیدل کنه دا خو کله کما په ځخ پکې پس مې فاکه خدا ډاکټر صاحب ساتنه مې غاښ هیڅو ډاکټر صاحب دا څنګه دا مونږ وای کنه دا څنګه سیستم دی تاسو وسو د خپل صفای سیستم دی دلته هو او کنه دا شي سوره مزیدار دغه لګول دي کنه زه بدلته ځان صفای خو لازم او بالکل او دا څه شي دا څه شي ځان دي دا کارو کنه دې مریض ته لګ بریدا ها تا نمبر راشي کنه یا تا چیک صحیح ده لکه دانو مرګري مولار دي صحیح تاسو دغه کې صحیح ده ډیر زیات مې باندې ډاکټر صاحب مانه د خوني غاخ باسه بس دا به تاسو لګي مانه پیسې نه لګي ها مانه تا خپل غاخونو پیسې بیالي نو خیر ډیسکاونټ وسره ها صحیح ده زه کنه ته نو باسه ته نه اورو باسه ډاکټر صاحب ماشاءالله وسره خپل ماشيني سیستم ده هندري تاسو د دکان پته سره چې زما کا شروع به راځي دا بګواټي کې خانزاده مارکیټ ته اتم نمبر دکان دی ګواټي کې خانزاده مارکیټ اتم نمبر زما د کشر یو غاښ ته خوځي راخوځي خو شه اب زدل تر ولم ها زه خو سویم نه ما ډاکټر غاښ په لګاو مړه په غاښ تم د خبرې کې کسان خبرتي کنه او به نمبر دې ته کې نه پکاره دا سره چې ستا په غاښ هم د خبرې کې ها
زه بې نمبري نه کوم زه انشاءالله بیا به سبا زه راشم پوه شوې خو ماشاءالله ستا د زما خوښ شو او ډېره مننه او ډېر زیاته مهرباني او انشاءالله چې زه پخپله هم زه سبا به راشم مړه خو د هغه خبرانه لې صحیح ده او کشر ورور به راولم ښه ډېر زیاته مهرباني او عزتمن چې قدر مې شي پته ماته بیا ووایه زه پته ګوهاټي بازار کې خانزاده مارکیټ کې چې بره چرپن تیروخه چې کنه پونه باندې اتم نمبر دکان دی صحیح ده بس دا چې زه خپل ورور ته به ووایم بالکل ډینټل کیر کلینیک بنوم باندې ډینټل کیر کلینیک ډېره مهرباني ستا جي یو غاښ باندې دا شی زه بل علم ښه دو واخله نمبر کې کېنه خلک صحیح ده السلام علیکم خپل شیخ جی خیر دی یو وخت زما غاړې مو باسه لاړو خیر دی صحیح ده ډېر السلام علیکم